هلمند ته له پاکستان سره جګړې لپاره د اسلامي امارت تازه دمي ځواکونه ورسېدل. درنو لیدونکو ستړي مشئ. لومړی خبر د هلمند په بهرامچی ولسوالۍ کې ځینو ځایي اوسیدونکو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې پاکستاني پولیساتو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اسلامي امارت د امنیتي پوستې د جوړېدو مخنیوی کړی. ځایي اوسیدونکي وایي اسلامي امارت د سیمې وګړو ته ویلي چې د جګړې شونتیا شته او له کورونو څخه ووځئ. نن سهار له کندهار او هلمند قلي اردوګانو څخه د اسلامي امارت ځواکونه بهرامچی ولسوالۍ ته رسیدلي. دویم خبر د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچي په وروستیو څرګندونو کې له اسلامي امارت سره د ډیپلوماټیک تعامل پر اړتیا ټینګار کړی او وایي دواړه هیوادونه ګټې او ګڼ شمېر ننګونې لري چې د حل لپاره یې خبرې اترې اړینې دي. عراقچي د ایران د وزیرانو شورا د غونډې په څنډه کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې د دغو موضوعګانو د حل یوازینۍ لار ډیپلوماسي ده. عراقچي د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه چې د ایران د اوبو حق یې د شته تړونونو له مخې منلی. نوموړی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د مسلې په اړه چې یوه مهمه ټولیزه موضوع ده پراخ بحثونه وشول. د عراقچي په وینا اسلامي امارت منلي چې غیر قانوني افغانان باید بیرته افغانستان ته ستانه شي خو غواړي دا پروسه منظمه او له عزت څخه ډکه وي تر څو نور ستونزې رامنځته نه شي. نوموړی وایي دواړو حکومتونو هوکړه وکړه چې د دغه بهیر د ښه تطبیق لپاره ګډ پلانونه وارزوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.